سلامونه او وخت مو بخیر ملګرو هیله ده جوړ بیاست غواړئ چې خپل د ځان لپاره د اختر مبارکۍ لپاره ښکلي ځیبایي سټایلش د مبارکۍ پیغامونه جوړ کړئ زاړه سایزونه نه درته ښیمه لکه څنګه چې پخوا جوړېدله لکه څنګه چې دا اوس خلک تاسې طریقې درښیي نه زه هغه طریقې تاسې نه ښیم نن به زه تاسې داسې د سټایلش پروفایلو یا هم د سټایلش د مبارکۍ پیغامو طریقه در وښیم چې تاسې خپله جوړ کړئ لکه تاسې چې پر سکرین باندې ښکاري 2024 نوي سټایلش د مبارکۍ پیغامونه یعنی زه ته پوره باور یم چې په تاسو کې به هیڅ چا هم دا ډول نه لیدلي وي نه به جوړ کړي داسې د مبارکۍ ښکلي پیغامونه لکه څنګه چې تاسو ته پر سکرین باندې شو کېږي نو دا ډېر یو زبردست راځي ډېر ښایسته راځي یعنې که تاسې د خپل ملګرو ته مبارکۍ دپاره استوئ خپل په سوشل میډیا اکاونټو کې پورته کوئ یا هم هر ځای تاسې پوسټوئ نو تاسې به په دې باندې ډېر ښایسته معلومیږي یعنی ستاسې پوسټ په دې باندې ښایسته معلومیږي نو څنګه کولی شو دا سټایلش نوي د مبارکۍ پیغامونه خپل په موبایل کې خپله جوړ کړم نو دې ټولو طریقه درته په دغه ویډیو کې ښیم ویډیو تر پایه سره وګورئ یوه کوچنۍ غوښتنه که زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ زموږ همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ هره نوې ویډیو تر تاسې پر در ورسېږي دا چې ملګرو اختر ته وخت لږ پاته دی ما غوښتل چې مخکې لا تاسې دا ویډیو جوړه کړم خو د ډېرو مصرفیاتو وجې مې نه سوه کولی نو دغه ډیزاینونه که تاسې خپل موبایل کې جوړوئ ستاسې نه ډېر وخت نیسي دا ما الریډي تاسې ته وختي نه ما مخکې درته جوړ کړي دي نو دا هر څه ما د خپل په ټلګرام چینل کې اپلوډ کړي دي زموږ ټلګرام چینل لینک زموږ د دغه ویډیو چې تاسې ګورئ دی په ډسکرپشن کې دی لاندې ډسکرپشن ته ورسئ هلته به تاسې دغه لینک ترلاسه کړئ تاسې زموږ ټلګرام چینل ته راسئ هلته ما دا ډیزاینونه تاسې لپاره پورته کړي تاسې لیدلی سئ ملګرو دا هر څه ډیزاینونه ما تاسې لپاره دلته اپلوډ کړي دي تاسې راسئ خپل د خوښې ډیزاین پکې غوره کړئ یعنې دا ملګرو ډېر زبردست ډیزاینونه دي دا پوره باور یم چې تاسې 100% خوښیږي په دې کې ټولې لیکنه هر څه درته برابر ده دوه شیان په دې کې کم دي چې ستاسې عکس دی او په هغې کې ستاسې نیم دی په دې کې ملګرو دغه یو څه ما کړي دي چې دغه ځینې کې ما عکسونه د ځانه سره اچولي کوم ملګري که غواړي چې خپل عکس پکې رانولي مقصد زموږ خوندکیان وي هغه غواړي چې داسې پروفایلونه جوړ کړي او خپل عکس پکې رانولي نو د هغو دپاره دغه څو عکسونه ما جوړ کړي چې په هغو کې د مخکې ما داسې عکسونه ور اچولي دي چې دوی ته ضرورت لا نشته چې خپل عکس ور واچوي او څوک خپل عکس ور اچوي بیا دلته ور اچولی شي ګورئ ملګرو لیکنې هر څه د مخ نه برابر دي خو یوازې او یوازې تاسې څنګه وکئ دلته خپل نوم ورته ور اچوئ او خپل عکس ورته ور واچوئ نو هغه په چش کې ور اچوئ څنګه ور اچوئ هغه طریقه ملګرو ټوله پوره درته ښیم ویډیو څه تیزه ده نو کوم ملګري دغه څو ډیزاینونه دي فقط تقریبا نه دانې دي خو زه کوشش کوم چې تر سبا پورې دا تر څو ورځو کې مې نور هم درته جوړ کړم نور هم دلته درته اپلوډ کړم نو ملګرو دې لپاره به تاسې راځئ خپل پلی سټور ته خپل موبایل کې به خپل پلی سټور خلاص کړئ کله چې پلی سټور خلاص کړئ پلی سټور په سرچ بار کې به ورته ولیکئ پکسل لیب تاسې کله پکسل لیب ولیکئ نو دلته چې تاسې کله په پلی سټور کې پکسل لیب ورته ولیکئ دغه پکسل لیب تاسې سره ډاونلوډ شي دې باندې مخکې هم ویډیوګانې جوړ کړي که ځینې ملګري نه غواړي چې دغه زده کړه ترلاسه کړي دغه د ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې شته تاسې کولی شئ هغه هم ترلاسه کړئ دا پکسل لیب دی تاسې به دا ځان سره ډاونلوډ کړئ کوم نوي ډاونلوډ کړی او ما ځان سره ډاونلوډ کړی زه راځم دا پکسل لیب راخلاصوم خپل موبایل کې کله چې مو دا پکسل لیب په خپل موبایل کې راخلاص کړئ نو تاسې به په داسې طریقه سره خلاص شي اول ته ملګرو هیر سوله په ټلګرام چینل کې ستاسې کوم هغه ډیزاین خوښ شو هغه ځان سره سیو کړئ یعنې ګیلري ته یې سیو کړئ چې ستاسې سره هر ډیزاین غواړئ تاسې خپل ځان ته د اختر مبارکي پر جوړه کړئ هغه ځان سره سیو کړئ بیا چې کله پکسل لیب راخلاص کړئ ملګرو دلته راځو پر دغه علامت باندې ورته کلیک کوو دلته بیا پر د ایمیج باندې ورته کلیک کوو کله چې پر ایمیج باندې ملګرو کلیک وکړئ په دې کې د دې خپل ډیزاینونه دي نه غواړو چې مثال موږ د دوی په ډیزاینونو باندې جوړ کړو هغه د نور طریقه باندې یعنې که تاسې غواړئ دلته خپل ځان ته خپل په لاس باندې جوړ کړئ او که تاسې غواړئ چې په هغوی کې خپل نوم واچوئ خپل عکس واچوئ پر فلم ګیلري ورته کلیک کوو دغه فرام ګیلري داسې وینئ پر فرام ګیلري چې مو کله کلیک ورته وکړئ ملګرو تاسې ته به ستاسې ګیلري ته به تاسې بوځي هغه ډیزاین چې تاسې هلته خوښ کړی ځان سره مو سیو کړی دی غواړو چې هغه ډیزاین دلته راوړو او پر هغه باندې څنګه وکړو خپل نوم او عکس دلته ورته ور واچوو نو مقصد زه غواړم چې په دغه ډیزاین کې زه خپل نوم او عکس اضافه کړم نو دا به دلته راخلاص کړو که چیرې ستاسې سره پوره نه شو کېدی نو تاسې به ملګرو پر دغه ځای کې ورته کلیک وکړئ او دا پوره ټوله پکښې کې راسي نو چې کله پر دغه باندې کلیک ورته وکړئ بیا پر کونج کې پر دې علامه باندې ورته کلیک وکړو او دغه ټکسټ چې دی دا چې دلته پر صفحه باندې راځي دلته پر دغه ځای باندې دا حذف کړو او دلته ملګرو خو اوس غواړو چې خپل نوم او خپل عکس ورته پیسټ کړو هغه څنګه ورته پیسټ کولی شئ ملګرو پوره طریقه درته ښیم نو دلته به تاسې ملګرو راسئ دغه په انګلیش چې کومه د ای علامه ده پر دغه ای علامه باندې به ورته کلیک وکړئ دغه ای علامه بیا پر د ټکسټ ورته کلیک وکړئ کله چې پر د ټکسټ ورته کلیک وکړئ دلته په دا کونج کې تاسې ټکسټ راځي پر دې به ګوته ووهئ ګوته به باندې پرې کلیک کړئ او دا په دا ټکسټ خراب کړئ دلته خپل نوم ورته ولیکئ مقصد تاسې هر نوم دی که تاسې په انګلیش خپل نوم لیکئ که پښتو لیکئ خو ستاسې خپله خوښه ده زه غواړم ستاسې لپاره پښتو ولیکم مقصد دلته ما خپل تخلص لیکم یا داسې ورته لیکم ستاسو ملګری همت
یعنې زما نوم چې دی احمد الله همت دی. زه غواړم چې خپل تخلص ولیکم. نو دلته چې دلته تاسې ورته ولیکئ، ګورئ که تاسې خپل پوره نوم لیکئ، غټ لیکئ، کوچنی لیکئ، دلته تاسې کوچنی کولی هم شئ. اوس غواړو دې ته پرمپټ یعنې دې ته یو پرمپټ ورکړو. دا داسې دې خوا ته داسې سکرول کړو، دا صفحه داسې سکرول کړو او دلته سیزونه دي، دا پرمپټونه دي، دا هر څه دي. نو دلته ملګرو تاسې لیدلی چې دلته زموږ سره یوه علامه ده چې د فونټ په نامه ده، فونټ. دلته دې ته به فونټ ورکوو، دغه لیکنې ته چې دا لیکنه ډېره ښایسته او زیبا راشي. دې ته به د فونټ لپاره پر دا فونټ ورته کلیک وکړو او دلته به زموږ سره څو فونټونه څو ډوله فونټونه شته، خو دلته به موږ یو داسې فونټ غوره کړو چې زموږ لیکنه په ښایسته راشي. نو دا لپاره به دلته زموږ خط چې دی پښتو دی، نو عربي فونټ ورسي، خو په انګلیش فونټو کې هم داسې فونټونه شته چې مقصد زموږ چې هغه لیکنې ته زیبایي ورکړي. خو چې ویډیو ورته نه شي دا به داسې کوو، دلته بېرته دې خوا ته سکرول کوو، دلته به د کلر ته راسو. کله چې دا کالر ته رالو دلته به دې لیکنې ته یو رنګ ورکړو، مقصد داسې رنګ ورکوو. دلته ګورئ کالر ګریډینټ، یعنې تاسې کولی شئ دوه رنګه سره یو مکس یې هغه هم غوره کړئ. او زه غواړم داسې ډول یې کړم او دا کالر ما انتخاب کړئ. لږ دې خوا ته راځم، صفحه سکرول کوم او دغه سټور کې باندې ورته کلیک کوم او دغه ورته آن کوم چې د لیکنه ډېره ښایسته راشي. ګورئ ملګرو زموږ نوم څومره ښایسته راغلی، دا نوم شو. او اوس غواړو چې دلته د عکس په ځای کې خپل عکس هم ور واچوو. ملګرو ګورئ دلته عکس نشته، غواړو دلته عکس یا ایمیج دا هم دلته ورته ور واچوو. نو یو څوک خپل عکس واچوي هغه داسې به دا ډول واچوي. دلته پر دا پلس یا هم جمع نښان باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې پر پلس یا جمع نښان باندې کلیک ورته وکړئ، دلته پر فرام ګیلري ورته کلیک وکړئ. ملګرو دغه فرام ګیلري تاسې ته ښکاري، پر دغه فرام ګیلري ورته کلیک وکړئ او بیا به ولاړ شئ ملګرو ګیلري ته خپل عکس به راواخلئ. چې تاسې هر عکس تاسې خوښ وي تاسې کولی شئ خپل عکس راواخلئ. تاسې به خپل عکس هلته غوره کړئ. مقصد زه راځم دلته خپل یو عکس دی دا مې غوره کومه. دا چې مې داسې ملګرو راواخیستې دلته به داسې وکړو چې پر دغه دایره نښان به ورته کلیک وکړو، دغه دایره. دلته چې مو پر دې باندې کلیک وکړئ د عکس په دایره شکل کې راولو، یعنې موږ غواړو چې د عکس څنګه کو په دایره شکل کې راولو. داسې به کوو چې موږ تاسې سره ګردی راسي. داسې به د عکس پرې پوره کړو او دا عکس به زموږ تاسې سره ګردی شي. بیا به د دې کونجانو په واسطه سره وکولی شو چې دغه عکس داسې سره په یو دایره شکل باندې راولو، دغه کونجانو په شکل باندې داسې به کوو چې په دغه چوکاټ کې سم راسي، یعنې میکس راسي یا هم سم راسي. نو داسې به د چوکاټ په پوره کړو، داسې به د دغه بغلو په واسطه سره څنګه کو په دې ځای کې پوره کړو. ګورئ ملګرو دا ځای هم پوره شو، نوم هم سم شو او هر څه برابر دي. نو بیا څنګه کولی شو دا ګیلري ته سیو کړو. بیا ګیلري ته سیو کولو لپاره به راسئ ملګرو په دغه ځای باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک ورته وکړئ ملګرو بیا پر سیو ایز ایمیج باندې ورته کلیک وکړو. دا لاندې باندې دغه سیو ایز ایمیج پر دې چې مو کله کلیک ورته وکړئ ملګرو تاسې ته په دغه شکل باندې تاسې وکړو. موږ ورته چې بالکل همدا شکل باندې زموږ سره ډیزاین سم دی او موږ غواړو چې په دغه شکل باندې څنګه کولو ځان سره سیو. بیا پر سیو ټو ګیلري باندې ورته کلیک وکړو. پر سیو ټو ګیلري چې مو کله کلیک وکړئ نو دا عکس به زموږ سره تاسې سره ګیلري ته ولاړ شي. نو ګورو ملګرو لیدلی شئ د زموږ سره ګیلري ته راغلی دی. نو دغه دی د اختر مبارک وي او زه ستاسو لپاره نور لیکنې او نور ډیزاینونه هم په ټلګرام چینل کې پورته کوم، هلته هم راسره پاتې شئ ملګرو. نو دا ویډیو کوم ویډیو خوښ شوي بیا هم غوښتنه کوم یوه هیله درڅخه کوم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او د ملګرو سره نشر کړئ ځکه چې اختر ته لنډ وخت پاتې دی. نو چې ښکلی اختر دی ښکلي ډیزاینونه به جوړوو. دا د 2024 کال نوي سټایلس ډیزاینونه دي. مننه د ویډیو کتلو څخه.